سمامه ابن اساد دا یو کافر دی سمامه ابن اساد د یمامه د یمن د علاقې د یو قوم سردار دی جناب روان دی عمرې لا چېرته صحابو له په ګوتو ورغی چې دا خو د یو ډېر لوی قوم د کافرو سردار دی به دې یې ونیوه ګرفتار یې کړ او اوس پیغمبر علیه السلام ته مدینې منورې ته پیش کړ دا څوک دی دا سمامه دی ابن اسال په نوم خو دا لوی خلک ټول خلک پیژني صرف بعضې خلکو لیدل کتل نه شوی وایي دا خو د یمامې سردار دی لوی کافر دی چې اوس نبي علیه السلام ته صحابه وي د سره څوک وي جومات د ستن پورې وتړی د جومات ستن پورې وتړو نبی علیہ السلام مبارک ورته غږ نه کوي د ستن پورې وتړه مقصد یې څو چې زمونږ د عبادت وګوري زمونږ د قرآن وګوري او زما د ملګرو د اخلاق وګوري دته به په خپله پته ولګي چې د اسلام رښتونی مذهب دی او که دا دروغجن دی کله به معلومه شي ډوډۍ هم ورکوې اوبه هم ورکوې او د سماعتې دې هم پرانیزې هېڅ قسمه سختي ورسره ونه کړي صرف یو کس دې پې مقرر کړي چې چېرته ونه تکړي سهار وختي چې نبی علیہ السلام مبارک جماعت ته راغی تپوس ته کوي ما عندک یا سمامه سمامه هلک یې ته پراته دي وایه او ورته وایي وایي د الله رسوله درې خبرې زما په زړه کې پرتې دي یوه دا ده که مې وجنې ان تقتل زاده من که مې وجنې نو بس مړ مې کا ډېر لوی نوم دې راباندې کېږي ډېر لوی نوم ځکه زه عام سړی نه یم د یو قوم سردار یم خو ګورې ډېره لویه وینه مې هم ده رکوټې سړی نه یم ګورې زما قوم به درنه بدله مدي داسې ولا خبره نه ده او که احسان راباندې کې نو تنعم علی شاکر دومره شکریه به دې ادا کړم چې دومره به ستا چا هم نه ادا کړې زما ټول قوم به ستا د دې احسان شکریه ادا کوي که مې خوشې کې او که پیسې غواړې او ما په پیسو پرېږدې نو د خولې نه وباسه چې څومره مال دې پکار وي زه به خپل قوم ته سوال جواب وکړم طالب هغه به مال راشي حضور پاک مبارکه رو غږ ونه کړ سهار نه بیا راووته بیا دې تپوس کوي په ماما څه حال دی دی زړه کې دې څه پراته دي وی صاحب هغه پرونی درې خبرې په درېیمه ورځ بیا نبي علیه السلام راووته بیا دې تپوس وکړه سمامه وایه زړه کې دې څه دي او اکته درې خبرې وکړې صاحب کې احسان کې او خوشې کې مې نو دا ستا ډېره لویه مهرباني ده زما ټول قوم به ستا احسانمند دي که پیسې غواړې چې څومره دولت ته پکاري زه به قوم ته سوال جواب وکړم هغې به راولېږي ما په پیسو پرېږده او که مې وجنې نو بس ښه نوم دې م راباندې کېږي خلک ګویي د پلانکي قوم سردار یې مړ کړ نبي علیه السلام مبارک صحابو ته حکم وکړ اطلقو سمامه وی بس خوشې کېږه په مخه دې قداسې دې پرېږدو غږ هم درته نه کوو ځای پرېښه چې خوشې کړه دې لار ووته او د جومات نه بار یو باغ و هغې ته ورننوت او په هغه باغ کې ولمبل جامې بدلې پاکې واچولې دوباره او کشته ولمبل او راغی نبي علیه السلام مبارک جومات کې هقسې ناستو او د حضور پاک مخې ته کېناستو وایي د الله رسوله زما خو ته ولیدلې تا ملګري مې ولیدل ما خو د نږدې نه تاسو نه وی کتلې ما ته خو د دروغجن پیغمبر ښکارېدې خو چې دا ستا دا کم خوی مې ولید او ستا د ملګرو کم اخلاق مې ولیدل نو دا خوی د دروغجن سړي نه بس زما زړه کېږي ما مسلمان که ما ته د اسلام چل وښایه نبي علیه السلام له الله ورکړو پروردګار مسلمان دا د هغه ښو اخلاقو برکت مخکې نه مسلمانېده چې بیا به خلک وایي چې په زور مسلمان شوې تړلی وي د یارې نه مسلمان شوې نه چې آزاد شوم نو اوس مسلمانېږم وی خلا الله رسوله زه خو عمرې له روانو او ستا دې ملګرو نیولې ما څنګه وکړم عمره وکړم وی لاړ شه وکړه عمره لاړ مکې مکرمې ته چې عمره کوي هلته خلک ته خبر شوي چې سمامه خو مسلمان شوی دی قافلې بتلې خبرونه خو رسېدل هغې ورته دی او سمامه د پلار نیکه دین دې پرېښوده صحابي شوې بېدینه شوې هغه ورته څه وایي وی نه ما صبوتو ولكني اسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بی دین شوی نیما د رسول الله مبارک کلی دین می قبول کړی او مکې ته به غنم د در علاقې نه راتلل ځکه مکه کې خو خپله غله نه کېږي هغه خو شاړه ځمکه ده د وریځې او کاڼي د ځمکه ده یمامې نه به غنم راتلل ورته وی او د مکې کافرو اوس به ګورې په پام قدم اوچتوی زما د علاقې نه به تاسو له اوس غله اله راځي چې رسول الله مبارک ووایي چې لیږې او چې هغه وي مه لیږې یو دانه به م رانه په سترګو ونه وینې داسې انقلاب پکې خدای راوسته دا ولې دا د حضور پاک د ښایسته او ښکلې خوی د برکت قسم دې په زرګونو خلک چې مسلمانان شوي دي دا د نبي علیه السلام د خوی مبارک د برکت نه مسلمان شوي د هغې خوی به یې کته
چې دا خو څه ناشنا خوی دی، دا خو د الله د ورکړې نه بغیر. او چې الله ته کې دا الله چې وایي چې انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی، دا طالبان پې پوهېږي دا د تاکیدي لفظ دی، تاکیدی جمله ده. بشک خامخا دروغ نه ده، رښتیا خبره ده چې تعالی ما ډېر لوی خوی درکړی دی، ډېر دروند کوی مې دله درکړی دی. کور کې دننه څونه خشته کوي. عایشه صدیقې نه چا تپوس وکړه، وی حضور پاک مبارک به کور کې څه کول؟ وی کاله پی محنت اهلي اون صاحب یې کور کار کوي. اوس به څوک کور ښځې سره کار وکړي؟ چالو به راوالي په لاس کې، ورېږه دا الو در سره پرې کړم، یا لوښې به راوالي، ورېږه دا لوښې در سره ووینځم. دا خو موږ شرم ګڼو، دا موږ بېعزتي خپله ګڼو. نه، وی موږ سره به د کور کار کو. او چې کله بانک به وی هر څه بیا وغورځولو نه به جومات ته ووت. داسې خشته او مزېدار خوی، اعلی مزیدار او بهترین خوی. کور ته به راغې، په بیبیانو به سلام واچو، السلام علیکم. خو دا مسنون سنت طریقه ده چې سړی کور ته داخل شي او په ښځه باندې سلام واچي، دا سنت طریقه ده. لیکن داسې څوک کوي په ښځو څوک سلام اچي. ما یو ځل په ترجمه کې وي، ښه یو سړی ما ته وایي خلک کوي موږ په ښځو سلام اچو، هغه کافر کېږي پس. ښځه سلام ته چلځي، ولې د خدای بنده نه دی؟ هغه مسلمانه نه ده، ته مسلمانې سلام بنا چې په مسلمانې په کور دا ښه خبره ده. السلام نه، مونږ به تمه کوو چې مونږ کور ته رالو او ښځه مونږ ته ووایي چې کاکا یا پلانکي یا د پلانکي پلاره او السلام علیکم، چې دا را باندې را مخکې سلام واچوي. دا د مسلمانۍ ټیک ټاک که هغه مخکې شو سلام یې در باندې واچو، هغې له به الله ډېر اجر ورکړي. ځکه چې څوک په سلام کې مخکې شو د هغه ثواب زیاتي. خو طریقه د سنت داسې نه ده. سنت طریقه دا ده چې کور ته ننوځي ته به وایي السلام علیکم ورحمت الله یا السلام علیکم، سلام واچوه. دې سره مینه زیاتېږي، محبت ورسره زیاتېږي. نو نبی علیہ السلام مبارک چې به راغی کور به سلام واچو، السلام علیکم. دا څومره خشته بهترین خوی او خشته اخلاق. بیبیانو سره به خوش طبیعتې هم کولې، په کور کې دننه به ناستو. عامو ښځو یو ځل بخاري شریف کې حدیث دی، یو بیبي راله یو ښځه، نبی علیہ السلام تی تا سره مې غرض دی. هغه ښځه لیونی وه، دماغو کې فرق و. پیغمبر علیہ السلام د لارې میاست تاک و ابوتو، ټول خلک ورته ګوري او ښځه ورته لګیا ده او نبي علیہ السلام خو سره سترګې ښکته کوي اوري. او جمع ولاړ دی، اقامت به شوی دی. خلک تنګ شو، چې خدای دا لیونۍ ښځه ده. او نبي علیہ السلام دومره هم ورته نه وایي چې لمانځه وخت دی، چې هغه ښځه په خپله روانه شوه. نو پیغمبر علیہ السلام ترې را روان شو. وبکې داسې خوی څوک چې دا لیونۍ ده، خیر دی نه پوهېږي، زه به ورته نه ګورم، سترګې به مې ښکته کړي، پرېږده چې را دې تسلي وشي. راغی بیا وروستو اقامت شو، بیا په مصلو درېد او مونځ یې شروع کړ. دومره بهترین خوی چې حضور پاک له الله ورکړو. جناب څه لپاره دا ویم؟ دا په خپله فرمایي بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق، دې له لېږلی شوی دې تاسو ته ښه خوی وښیم. نو زه ته د حضور پاک هغه ښه خوی ښیم چې تاسو پرې عمل وکړئ. الله دې په مونږ کې دغسې خوی پیدا کړي، نه چاته سپکه چاته کنځل. د تورات کې دا لیکلي شوي دي، په پخوانو کتابونو کې دا لیکلي شوي دي چې دې به کنځل نه کوي، شور به نه کوي. بازار کې عموما خلک چغې وایي، بازارونو ته که لاړ شي هلته به چغې نه وایي او شور به نه کوي. او که څوک ورپسې ربط کوي، د بدو جواب به په بدو باندې په بدو نه ورکوي، بلکې عفو به کوي. دا د پیغمبر علیه السلام صفتونه دي. عفو به کوي، نرمي به کوي، د بدو جواب به په ښو ورکوي، د بدو جواب به په بدو نه ورکوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک شوی. سفر کې یو ځل صحابو سره تللی و، په سفر کې نو یو ځای کې خیمې ښخې کړې، دمې کوله. نو ملګري چې سفر کې و نو بس هغې به دا چلو که چې کارونه به تقسیمون. قاله که کار به څنګه کوو؟ بعضې ملګرو وی مونږ به خیمې ته وو، نو مونږ دا ډیوټي شو. بعضې ملګرو وی مونږ به څاروونه راکتې کوزې کوو، نو مونږ دا ډیوټي شوه. بعضې ملګرو وی مونږ به دا څاروي بوځو او دوی له به اوبه ورکړو، دا به اوبه کړو، دا زمونږ ډیوټي شو. خوراک سره به څه کوو؟ بعضې وی مونږ به څاروي حلال کړو، څرمن به ترې وباسو، غوښه به وله کړو، چا وی مونږ به ډوډۍ پخې کړو. ټول کارونه چې څومره دا تقسیم شو. رسول الله مبارک وخندل، وی یو کارم پرېښود ابه زه کوم. ما خو تاسو یو کارم را نه کړ، صاحب پتا به مونږ کار کوو، څو ته به راپسې دوا کې نه، یو کارم پرېښود ابه زه کوم. وی راته ووایه چې څه کار دی؟ صاحب ووایه راته. سوچونه شروع کړل، وی نه یو هم کارم پرېښی دی ابه زه کوم. وی صاحب هغه څه دی چې مونږ نه پاتې دی، مونږ ته ووایه ابه مونږ په دې موالو. وی نه نه کوم به زه خو درته ویم. وی تاسو چې دا غوښه څوک وي پرې کوم او څوک وي زه به کټوۍ کې اچوم او څوک وي زه به پخلی کوم، خشاک به څنګه چل کوو؟
خشاک غسو په چهرو چاو نه کړ چې خشاک بم اور به پسه بلوي وې دا زما ډیوټي څونه ګران کار دی نه وی جوړې غلکا تاسو راشه تاسو به خشاک راوړې صحابه خو د حضور پاک مبارک نه قربانېدل دا زما ډیوټي ده نه سه پتا به مون خشاک راوړو ولې استاسو د الله اجر او ثواب وخت او زما جوړ نه دی خوښ نه سه تبه حکم ته ادا سه نه کیږي تاسو یقینو کې تبرګي واغشته او په خپل ځنګل ته وته او الته خشاکو کو په خپل مبارک نه ازبین شعر او صحابه ته ورغو هو به کیسو بس یا خو چې انکارم نشو کول دې ته خو یو اخلاق بخاری شریف کې ترمذی شریف کې تیریږي نبی رسول صحابه وای چې پیغمبر علیه السلام به موږ سره مجلس کې ناستو په دایره کې بناستو وی چرته د خپې زمو د خپل مخ کې کړی نه دي چاته په پته نه و چې پیغمبر پکې څوک دی یو شان بناستو امتیازي حیثیت نو چې په لوځه دی ناستي ایا زمونږ نه لږ مخ کې ناستي دا چې به ځان د مجلس نه جدا لوی سړی نه ګڼه حالانکه څومره لوی شخصیت ځان به څه ولو شرم کوي افاسې شرم کوي ولو ځان په مجلس کې لوی سړی نه ګڼه حالانکه څومره لوی شخصیت یو شان په مجلس کې ناست کو یو مسافر سړی برابر دا به نه پیژن چې هغه د پیغمبر په څوک دی کی کیا با حالات او قتل تپوسونه به خلکو کول یا برستو پتو لګي او دا رسول الله زمارونو دا چې خشته کوي مزیدا هجرت کې کله کو هجرت د مکه مکرمه نه نو خپل وطن پرې خودل او بیا مکه پرې خودل او بیت الله پرې خودل تا ډېر ګران کارو نه د بیت الله چې کم دروازې دی عثمان دا حاجب د بیت الله دروازې دی دلرا دی ورته وی دا کار دی عثمان ابن طلحه نو دا بیت الله راته لکلو کاغذ سره بچابي و ولګيو پټه ورننه و تفریح دار مانو چې بیا به بیت الله ته رام شمه وکنه پته نه لګي هغه وته وینا کافر وینا ته بیت الله ولیکلو ویغه عثمان واورا یو ورځ براشي او دا چابي به تا سره نیمه سره وي زه به تا نه دقه سوالم دا چابي او دا بیت الله به پزه کولو کوم ورننه وزمبا دا یو ورځ براشي ګوره مکه دا زوست په خپل وطن کې ځای نشته او دومره غټې دا وکړي کله چې مکه مکرمه فتح شوه او نبی علیہ السلام مبارک ارصد بوتال جارو کړل د بیت الله د خوانه یې ورشه چابي چا سره هغه سره راوړل حتی عثمان ابن طلحه عجم دیو اراده دراغه پیغمبر علیہ السلام ته ودرېدو چابي په هغه سره ورته عثمانه چې هجرت نه کوه خبره یاد راکې چابي ته راغشته یاد لري دا خبره درته مې څه ویلي یو تا ویلو ما نه وی چې یو ورځ به چابي ما سره تا د لاس نه به والم او ځان ته به دروازه کولو کوم ویلي مو که نه او تا هغه وخت سره څه وایي چې خپل وطن کې د دې نشته دومره غټې دعوې کې اوس هغه خبره پوره شوه که نه شوه دا چابي زما لاس او دغه ستا لاس تش شو بې چپ شو ورننوت بیت الله کې نبي علیه السلام مبارک 2 رکعاته لمونځ وکړو او ډېره دعاګانې پکې وکړې بار راووته قرآن شریف کې الله آیت نازل کړ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې امانت خپل اهل ته واپس کړي کافر دې سړی دا دغه امانت دی د سنگ بار راووت ویسه شو هغه چابه والا عثمان دی والا را دی وی دا څه کار دی اگر چې کافر لیکن ما ته خپل رب حکم وکړ چې دا ستا امانت دی لہذا دا چابي واپس واخله والا دا چابي دی اپا جالا شو چې نن خو زه یو یم دا ټول خلک کولال المسلمانان شو ایو څوک کافر پاتې دي غلبه زما نشته طاقت ختم شو او بیا هم دا چابي مال راکوي په جلا شو وی دا الله رسول ما مسلمان کا بعد حضور پاک مبارک ورته کلمه شهادت وخو د دغه ښکلي خوی د برکت نه الله مسلمان کړ او ګوره بیا ورته وایي ای عثمانه دا چابي به تا سره او که پکېږه ما دا به تا نه هېڅوک هم نه هلي تا زوی سره به ستا اولاد سره به تر قیامته پورې به چابي ستا په اولاد کې چلېږي زه دا دینم نو ګوره دې کې یو څو خبرې شو ګوره که تاسو سوچ کړئ یو خو دا چې چابي هغه واپس کړه دلې ورته داسې یو اشاره ورکړه چې تر قیامته پورې به چابي ستا په اولاد کې مطلب دا چې ستا نسل به ختمېږي نه تر قیامته پورې به دې نسل جاري وي دا هم ورته یو پیژنګویي ورکړه نو تر ننه پورې چابي د بیت الله د هغه عثمان ابن طلحه رضی الله عنه په اولاد کې چلېږي بعد حضور پاک مبارک خشته وحشي ابن حرب چا چې حضرت حمزه رضی الله عنه په بې دردۍ شهید کړی دا چې بې دردۍ سره شهید کړو چې د حضرت حمزه رضی الله عنه دا نه پوزه پرې کړې وه غوږونه یې پرې کړو شونډې پرې کړې وې روزې پرې کړې وې او هغې کې امیل یې جوړ کړی او هندا
د ابو سفیان ښځه وه هغه د حمزه رضی الله عنه د دې اندامونو دا انیل په غاړه کې اچولی او ګډېده به او د حمزه رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام تر ډېر پې خفه و نبي علیه السلام د هغې هغه اینا او زړی رایستی و او په هغې به چکونه لګول حضور پاک مبارک چې راغی او خپل تره ته یې وکتل خو دا خو ډېر ظلم شوی زما تره سره زه خو کافرو سره ما دا حکم نه دی کړی زما د تره نه غوږونه پرې شو پوزه پرې شوه شونډې پرې شوې روزې پرې شوې دا څه شوي دي او بیا هغه میل شو او بیا د ابو سفیان ښځې هندۍ په غاړه کې واچولې او پکې ګډه شوه او زما د تره نه سید الشهدا ورته وي سید الشهدا د ټولو شهدا سردار د هغه نه زړه او کینه نشته هم غیب دي چکونه پې لګېدلي دي حضور پاک دونه خفه و وایي زړه مې غواړي چې دا تره ښخ نه کړم همدقسې پرېږدم چې دا مارغان راشي او دا حیوانات راشي او دا غوښې یې وخوري او د قیامت پر زما نور خلق د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د دې حیواناتو او مارغانو د مرو نه او د خېټو نه روځي او زما تره ته واپس جمدي شي الله مې غواړي په افسوس که داسې کوم نو بیا به خلک هم خپل مړي نه ښخوي زما د دې طریقې تابعداري به کوي نو زه ښخ به یې کړم حقه وحشي راغی چا چې د حضور پاک تر لرې دا ورته نه وایي چې او ای صاحب چې تا ته کم خبر رسېدلی دی بس هغه ټیک دا نه وایي چې او داداتوب نه کوي زما تره تا وجلې وایي صاحب چې کم خبر تا ته رسېدلی دی بس دا ټیک دی یو ستله راغلی وایي که ایمان توبه مې قبلېږي ستومان یم په دا کفر باندې توبه مې قبلېږي وایي ښه یو خبره شرط کوم که دا به ومنې وایي چې ته جهاد ته دې ولېږم او یو بل طرف ته دې ولېږم او دلته مدینه کې ژوند تېر نه کې ولې چې تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړي شونډې او پوزه غوږونه یادېږي زه خپله نه شم ټینګور نور به نو وایي دا الله خو یې معاف کړي وایي بخل یې معاف هېڅ نه ته نه راته زه څه وایم نه به راته الله څه وایي بلکل معاف ایمان څلار څه ختم الاسلام یهدم ما کان قبله فرې چې مسلمان شو کفر کې چې څومره ګناهونه کړي دي ټول پرې شو ختم اسم نشته او زمان بدی نشي بس زما رور فی مسلمان فی خو صرف دومره چې ما ته راغه تراغه پرې کړي اندامونه یادېږي داسې به وکړي چې هغه وایي او صاحب بلکل تابعدار خو چې زه معاف شم اسلام یې راوړو ایمان یې راوړو مسلمان شو خبره خلاصه شو دا خو خوی دی که نه دی او چې کله مکه مکرمه فتح شوه مکه چې فتح کېږي د مکې کافران وتښتېدل مکې خالي کړه چې موږ سره به څه وایي مسلمانان دشمن مو په کلي راغی او لږ دشمن هم نه طاقت هم نشي لرلی دا به څه کوي او کومې چې ښځې وې ځان پسې ورونه جرنده کړل او زنانو د مکې وایي وروستو چې کومې مسلمانې شوي دي هغې وایي چې په موږ ډېره سخته وه وایي موږ وایي چې نن به زموږ عزت لږ شي وایي دشمن ته موږ په کور راغی دشمن خو چې په کور ورشي نو بیا ښځې هم تښتوي او لوړ هم تښتوي او هر څه کوي نن به موږ سره څه کېږي زموږ عزت به تار تار شي زموږ د لوڼو عزت به برباد شي زموږ عزت خدای څه به کېږي او څه به موږ سره نه کېږي وایي موږ د یارې نه دروازې بندې کړې خو بیا هم یارېږو چې په دیوالونو به راپسې راوړي موږ سره به څه کېږي حضور پاک مبارک اعلان وکړو ګورې پام کوئ ټیک ته چې د مکې خلک زموږ دشمنان دي لیکن کم سړي کې ځان پسې دروازه بنده کړه که زموږ غټ دشمن هم دې غږ به نه کوي دا په امن او کم سړي کې ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې د مکې کافرو لا مسلمان شوی نو دې سره لږ مخکې په دې سفر کې مسلمانېږي وایي که څوک زده کور ته ننوت ګوره هغه له یې عزت ورکړه د کافر سردار له یې عزت ورکړه د هغه کور ته ننوته هغه هم په امن او که څوک جومات ته راغی هم په امن چې څوک در پسې تورې په لاس نه راځي نو پس امن خپل طواف وکړې بیت الله پاک کې راځل طوافونه شروع کړل تورې غاړو ته واچولې بیت الله څپا کړه زنانه وایي وایي موږ هم خپلو بچو ته وایي چې تاسو ورشئ چې هغه مسلمانان رالل او که نه لکه مونږ خو وي چې راشي زمونږ په کورونو به راخېږي زمونږ عزت به هم لوټ شي زمونږ مالونه به هم ډاکې به وشي مال به هم تښتوي او کالیګان به هم تښتوي او پیسې به هم تښتوي خو څوک را نه لل موږ خو څوک نه نو وایي چې ماشومان هم د کورونو نه بار وایستل وړو رامنډه کړه چې خو راغلي دي کوم ځای دي وایي لګیا یې د بیت الله نه طواف کوي نه یې ښځو ته څه وایي نه یې د ښځو مال ته څه وایي نه یې د چا څاروي ته څه وایي دا د ښایسته ښکلي پیغمبر اخلاق هغه هنده چې هغه کومه د نبي علیه السلام دشمنه وه او د تره هغه اینو په زړه باندې ټکونه لګولي او امیل یې غاړه کې اچولی و هراله په ښځو کې ودرېده حضور پاک ته سوال جواب وشو چې د مکې ښځې مسلمانې دي ته له غونډې ورته راشه نو حضور پاک مبارک ورته راغی دا ښځې په چار دیواری کې ټولې راجمع شوي دي یوه کسه مشره کې ابه ما سره خبرې کي بس د هغې خبرې به د ټولو خلکو د ټولو ښځو خبرې د هغې بیعت به د ټولو ښځو بیعت دا هندۍ مشره کړه خو دې ځان مکمل پټ کړی
غټ څادرې بورقه په ځانه چولې وه چې بالکل مې چې ونه پېژنې یارېده چې هسې نه که وپېژندلی شم او نبي علیه السلام مې وپېژنې چې دا هنده ده نو ما به چېرته مات کړي ما خو ډېر انتهایي ظلم کړی دی زیاتې مې کړی دی ما به څنګه معاف کړي ځکه په دې ډله کې چې ته معاف شوم چې دا هندی مخکې کړو ځان پټ کړی و نبي علیه السلام ورته وایي زه خو څو شرطونه ایږدم په ښځو وایه صرف څه شرطونه دي د لومړي شرط مې دا دی چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت به نه کوې شرک به نه کوې شرک الله له به شریک نه پیدا کوې بوتانو ته به سجدې نه کوې دا هنده دا خو د یو سردار لور ده عتبه د هغه لور وه او د په بل سردار واده وه په ابو سفیان د لې نسب سره تعلق لري او ورته څه وایي بالکل دا شرط مونږ ته منظور دی مونږ دې بوتانو ته ډېرې سجدې ولګولې مونږ له څه راکړل بس دا منظور دی ښه دویم شرط مې دا دی چې زنا به نه کوې بدعملي به نه کوې او ورته څه وایي وی صاحب دا شرط که ته نه م لګې مونږ ته منظور دی وی د شریف قوم لور خور زناګانې نه کوي دی ښه درېیم شرط مې دا دی چې بچي به نه وژنې لونه به جمدی نه ښخوې او ورته څه وایي دی مونږ لونه جمدی نه ښخوو بچي م نه وژنو دی مونږ ماشومان مړه کړه جوې کړل تاراله په جنګونو کې مړه کړل نبي علیه السلام حیرات کې عجیبه ښځه ده هم ایمان راوړي بیعت کوي هم را سره نیغ په نیغه جوابونه را کوي دا څوک ده بیا ورته حضور پاک فرمایي وی غلا به نه کوې ښځې داسې د خاوند د کور نه کله کله غلا هم کوي د خاوند نه پټ چې د کله توره چرګه اخیستې و تعویض ډوله یو کله پیر بابا او کاکا صاحب له دا قصې پسې پکې شته وی غلا به نه کوې او ورته څه وایي او ورته وایي اوس دې ده کې ځان یې پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته دی صاحب زما خاوند ابو سفیان له غوندې بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټ کړمه او هم د هغه په بچو یو لګومه دا به م غلی نبي اسلام دا واورېدل چې زما خاوند ابو سفیان هغه وپېژندله وطن ښه دی وه د مکې وی انت هند بنت عتبه وی ته د عتبه لور هندی څه د ابو سفیان ښځه خو هنده ده ته هندی د عتبه لور یې څه به دا پره پیدو شوه وجود یې پره پیدو شو ما خو ځان پټ کړو چې زه به ځان نه ښیمه که ډله کې ماف شومه دا خو زما د خولې نه د خاوند نوم مقدس وشو بس پریشانه شوه وی او صاحب زه هندی ما ځان پټ کړو او له خولې نه مې د خاوند نوم ووته ما لیکن ما خو ډېر انتهایي ظلم کړی دی تا تر سره او ډېر جاتې مې کړی دی زه به معاف شم او که نه وی زما دا شرطونه منې که نه منې وی دا خو ټول منم وی دا معاف یې سم نیست ما چې دا کوم ظلم کړی دی په جواب او خصوصا ستا تره سره چې ما کړی زما ضمیر اوس هم ما ملامته کوي ټیک ده چې هغه وخت کې د کافر او ما ستا تره مسلمان و خو زما اوس هم ضمیر وي چې تش به جلب هم کړو نو دا پوز هم ته ولې پرې کوله دا غوږونه او دا شونډې دا زړه باندې چپونه ولې لګول او دا مین هم غاله کې د هغه د دې اندامونه نه ولې جوړو ما ضمیر وایي نه بس ما ستومانتیا به چې ایمان دې راوړه اسو ختم دې ته ښکلې مزېدار خشتک په یو اخلاق دا د حضور پاک زما د قسم په خدای وي انسان اصیل انسان خو سکے چې غلامانو مریانو وینځو سره کوم عجیبه خوی او اخلاق استعمال کړي وینځو سره سړی حیران شي د وینځو په حق کې ښځو په حق کې خاوندانو ته وایي چې دا ښځې ګورې تاسو د الله په حکم ستاسو په نکاح کې داخلي دي دې سره ظلم به نه کوئ دې ښځو سره زیاتي به نه کوئ ښځو ته څه وایي وایي دا خاوندان ستاسو سرداران دي دې به خیال ساتئ دې د حق خیال به ساتئ دې به خفه کوئ نه ګورې بچو ته وای د پلار احترام کوا د پلار قدر کوا د مور عزت کوا د مور احترام کوا چې مور او پلار خپه نه کې او الته کې مور او پلار ته سوي تاسو هم د بچو خیال ساتئ ښه اخلاق به ورته ښایئ مونځ به ورته ښایئ که مونځ نه کوي په مانځې وهلی هم شي جومات ته به یې بوځې ګاونډي ته یې د ګاونډي به خیال ساتئ دا عجیبه کتابونه په زرګونو لکونو دا کتابونه چې کم ډک دي دا د فقه کتابونه دي دا د حدیثو کتابونه دي دا د تفسیر کتابونه دي دا ټول لوړلی شي هغه پیغامات دي چې د دواړو جهانو سردار خپلو صحابو ته رسولي عقل نه بار خبرې د مارو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دی د ټول منافقانو سردار او هغه ظلم یې کړی دی چې هغه ظلم د مکې ابو جهل هم نه دی چې د پیغمبر علیه السلام په جامع ډېر لوی داغ لګولی او ډېر لوی الزام یې لګولی چې نبي علیه السلام تقریبا یو میاشت د هغې نه په پریشانۍ کې پروت و تقریبا یو میاشت ډېر زیات پریشان و او کله یو سره مشوره کړې کله بل سره مشوره کړې کله بل سره مشوره کړې داسې اورې لګولې چې د هغې که الله قرآن شریف کې آیتونه نوې نازل کړي ډېر لوی اورې لګو چې کله مړ کېده نو زوی ته وصیت وکړه
ای زما جنازه به پیغمبر علیه السلام باندې کوي او د هغه کمیس به راوړي ما ته یې واچوي زه یې راغی ویم شو چې مسلمان و وی زما پلار وصیت کړی صرف ستا کمیس غواړي زه یې ورته کمیس وویستم یو څه او چې په ما به جنازه کې بلکل چې کله تیار شي ما ته ووایه زه به درشم چې کله جنازې ته نبي علیه السلام ورمخکې شو کمیس یې وله ورکړ او جنازې ته ورمخکې شو حضرت عمر فاروق راغی حضور پاک د لمن نشات ونیو الله رسوله تا څوک دی د چا جنازه کې پلانکې ورځې دا خبره نه وکړه پلانکې ورځې تا ته کنځل نه وکړي پلانکې ورځې ستا متعلق سپک لفظ نه استعمال کړي پلانکې ورځې ستا خلاف خلک نه راغونډ کړي احد جنګ کې راوړې تختې درانه گئی تا نه جانکي وخت کې ستا پجامه څومره داغ ولګاو څومره دشمني د ابوبکر او ستا منځ کې جوړه کړله خو الله خیر کو دا یو ته شمېره یو شمېره حضور پاک مبارک مسکې شو اخر عني یا عمر رستو شمال رستو شه د کوم جنازه او ورته بیا وی تا ته الله نه دی ویلي چې مه کوه عمر ورته وی نه ما ته الله نه دی ویلي ما ته الله ویلي دي چې که اویا ځله وله بخښنه وغواړې زه نه بخم دا الله ویلي دي نو زه وله د اویو نه زیات غواړم چې خدای یې وبخي ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم الله وی که اویا کرتا وبخې بخښنه وله وغواړې نو زه نه بخم نو ما ته الله اویا ویلي دي چې اویا ځله وغواړې نه بخم نو یو وله د اویو نه زیات پرېږم یا الله دیتا اخلاق وی عمر یې رستو کو او جنازه پې وکړه پاغه عبدالله ابن ابی منافق جنازه وکړه جنازې نه پس الله آیت نازل کړه لا تصلی علی قبره لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم بیا پام کو چې د منافق جنازه ونه کړي او نه په قبر ودرېږي دا عمر ټیک وی خو الله ګورې مخ کې نه منې کوي اوس دې منې کوي حکمت او پکې د دغه جنازې د برکت نه د حضور پاک د ښکلي خوی او د اخلاقو د برکت نه د هغه په زرګونو قومو خدای پاک سوچه مسلمانان من زموږ څه اخلاق دی من د مسلمان د اخلاقو د وجې هغه شته مسلمان په کفر ور روان دی نه خو جومات نه څپلی موږ پټو د موږ ګزار سیکل موږ پټو دا زموږ اخلاق موږ مسلمانان چې اخلاق ودو موږ عاشقان یو خدای دا څنګه عاشقان دي زه عاشق رسول یم او جومات نه څپلی پټوم عاشق رسول یم د جمعات نه قرآن شریف جانماز پټوم عاشق رسول یم د جمعات نه پکې پټوم او زه مسلمان یم د موږ ګزار نه سیکل پټوم او زه مسلمان یم او چې خبر راځي یاره جیبه دا روان کارې دی دا پلان کې دی پوډري دی او دا پلان کې دی نو پلار او مور کې پوډریان نه دی یې نشي منې کول جیل له ورکا داخله کا دا هسپتال کې علاج ولا وکړه خلک دې په مصیبت کې اخته کړي دي او دا سیکل چې خرڅ کی نو دا مور او پلار ته نه خبري دا سپلې کم کولی دا پیسې چې ته ماسکوتن مور په ګولټه سورې نه کړې وی پلار په ګولټه سورې نه کړې چې دا پیسې پوډر او دا پونه په سوال شي موږ چل ولکاو خو پته دا پلار ته چې دا ماز وی اخلاق پلار زی بانه کوي زی اخلاق پلار او مور دې اخلاق نه خبرې کې نه خبرې کې وایا دا پن کې د شوتل په سر کور ته راوړو دې کم خایولو دې هم دغه غواته واچو کنه دا پردي پتینه کې د اخلاق کوي او ټول روز د اخلاقانو د شپې د پردي پستونه وي دا پردي ونه وروړي دا څه کوي دا غلا نه ده دا زموږ خوی دا زموږ اخلاق دی موږ ځان ته مسلمانان وایو او بخوار او به موږ غلا کوو د شپې شو کې دا کې موږ کوو په لارو کوڅو کې جومات موږ معاف نه کړه ملا موږ معاف نه کړه نیکان صالحان موږ معاف نه کړل په لارو کوڅو کې دا زموږ مسلماني ده ښکلي اخلاق مشر ګیرې والا موږ معاف نه کړه د مشر بېعزتي موږ کوو د کشرانو په سر د رحم لاس موږ نه راکاږو څنګه اخلاق نبوي دي په ما کې د پیغمبر شکل زمونږ بدی شي د پیغمبر چې ته اخلاق هغه استعمالوي او هغه سره دې مینه را او هغه شکل به دې خوښي کنه د هغه شکل ستا بدی شي د هغه په مصلی چې کوم ولاړ هغه ستا بدی شي د هغه لار کې درته څوکۍ هغه پسې ته کنځل کې اخر سوچو کې مسلمانانو مونږ کم اخلاق ځان کې پیدا کړل کم خوی مونږ ځان کې پیدا کړ دوکه مونږ کوو ګډه مونږ کوو مسلمان ته ضرر تکلیف مونږ رسو مسلمان ته کنځل مونږ کوو دا کم اخلاق دا کم خوی او شکر زموږ دا وطن خو گزاره کوي ورته چې مارکیټونو کې وګورئ اسلام آباد ته لاړ شئ لاهور ته لاړ شئ پیښور کې د مارکیټونو ته لاړ شئ او د ښځو دغه بربنډتوب وګورئ دا اخلاق حضور پاک خو دا اخلاق مونږ ته نه ښولې دا خو یې مونږ ته نه دي ښولې چې هلکانو جینکۍ یو بل سره په موبایلو باندې د شپې 10 ګنټې ګپونه لګوي دا خو نه دي ښولې شوي د مارونو د حضور پاک خشته ښکلې مزېدار خوی دی الله دې دقه خشته ښکلې خوی زمونږ نصیب کړي دا به ځان کې پیدا کوو دا خوی مونږ پیدا نه کړه نو مونږ د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم بیا نه یوړو ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وی ستا دپاره پیغمبر علیه السلام نمونه ده نمونه دکاندار د سړي لال شي ټوکله ورته وښیي وایي دا نمونه څوکله راکړه ښایي ورته که نه ښایي نو که معموري پکې فرقي نو دې اخلي نه
جی دا هلکه تا جاشنه ده او دا نه نه جی دا زما د شین جدا رنګ دی ستا د جدا شین رنګ دی داسې شنه غواړم چې شرنګ هم شین پیدا کړي ورته وایي دا خو شنه ده همدغسې نه نه دا زما دا ښه ذات دی ستا دا بېکاره ذات دی نمونه چې دکان ته یو څونه په کوشپیو یو دکان ګرځې او هغې نمونې سره برابر ټوکله پیدا کې نو دقه رنګې حضور پاک ستا نمونه ده د قیامت په ورځ به الله دقه نمونه درته ودري دې نمونې سره مطابق ژوند چا تېر کړی دی که د هغې نمونې مطابق اخلاق چا کي وو هغسې ژوند دی تېر کړی خو ټیک ته دا د پیغمبر امتي هم دی دا عاشق هم دی دا د ورسره جنت ته ځي او که نه د هغه جدا اخلاق و زما جدا اخلاق د هغه جدا شکل زما جدا شکل د هغه جدا کردار زما جدا کردار د هغه جدا عقیده زما جدا عقیده د هغه په شکل به خلک مسلمانېدل زما په شکل تښتي دا خو اخلاق نشو کوي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق حضور پاک فرمایي دې له لېږلی شیم چې خلکو ته ښکلي خوی وښیم رونو ښه خوی ځان کې پیدا کړي د مشرانو قدر وکړي حضور پاک به کوو د ګیرو والا احترام وکړي حضور پاک به کوو د هغه د وارثانو د علماو د دیندارو خلکو په سپکې مه وایې د هغې قدر وکړې حضور پاک به کوو کور ته ننوځې سلام اچوې حضور پاک به اچو مشر ته سلام کوه حضور پاک هم دقسې تعلیم را کړی دی د کشر په سر باندې د رحم لاس راکاږه دا د حضور پاک تعلیم دی پردي مال ته ځان ټینګ کا غلا دوکه تګي مه کوه دا د حضور پاک اخلاق دی دا ښکلې خوی دی که نه یو مشر راغی او ته په کټ کې په کورسۍ په سوزګي کې ناست دی سیټ ورته پرېږده دا د هغې ښکلې اخلاق دی یو کونډه ده رنډه ده یتیم دی بوډا دی هغه ته لار وښایه هغه سودا ته ضرورت دی سودا وله راوړه یو سړی دی قرضدار دی امداد د نه کېږي ورسره وکړه دا د حضور پاک مزیدار خشته ښکلي اخلاق دی دوکا دروغ ډاکا غیبت حسد بغض دا به هغوی نه کوو موږ هم داسې نه کوو دا د هغې خشته مزیدار ښکلي اخلاق دی یو بل سره د اتفاق او د ورورولۍ ژوند تېرول بې ځایه غصې نه کول یو بل ته کنځل نه کول دا د حضور پاک خشته ښکلي خوی دی دغه خوی ځان کې پیدا کول پکار دی ممکن دی الله د رسول الله مبارک خشته ښکلي خوی پیدا کړي او الله دې رب العالمین زمونږ دا امت په ټولو امتونو کې بهترین امت جوړ کړی دی د هغې ګوی د الله کتاب ورکوي او د هغې د بهتروالي وجوهات هم الله په قرآن شریف کې ذکر کړي دي خو نن په هغې خبره نه کوم به چېرته بله جمعه وکړم انشاءاللہ وہ امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت دے یو وجہ چے اللہ دا بہتر والی ذکر کئی اغداد چے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نور وجہ مرونشتا تاسو پٹول امتونو کے بہترین امت ہے بہترین امت ولی ہے اغدادی چی تاسو دا خلقو دا ہدایت دا پارا و دا خلقو دا اصلاح دا پارا او دا خلقو دا اللہ دا نزدیکت دا پارا پیدا کرے ہے چی تاسو مخ کی خلق بسکی دا برستو خلقو تا دین خی شریعت بخی نصیحت بکی او دی با پنی غلار برابری اغی با بیا خپلو کشرانو تا اغا چی مخکشی اغی خپلو کشرانو تا اغی خپلو کشرانو تا دا سلسلہ بتر قیمت پور جاری بی قرآن حکیم کے بل دے رب العالمین فرمائی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دقه مقصد دے یو ڈالا بوزی دا اللہ دین بزدکی بیا بکور تا واپس چی نو چه کم خلق پا خپلو کاروبارونو کے و دکاندارے کے و پپٹو کے مصروف دیزو که دنیا نظام بے دینہ نہ چلے گی نا غیتا با دین خی دین سے شے دے دین و شریعت چی دا زمونگ دا بہتر والی ذریعہ دا تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر خسدون بخلق و تخایو او پا زور بے و تخایو پلار با بچو تا پا زور خی تأمرون و تنہون طالبان پی پویگی او دا گناہ بے پا زور منع کئی ہر سڑی پا خپل کور کے زور لری او استازم پا خپل محلہ کے دا شاگردہ مقتدیان دا خبر منی زور سر وی دا کارو کا دا کار مکوا
او بادشاہ هم زور لري او قاضی هم زور لري، په زور به وایي دا کار وکړه دا کار مه کوه. اوس دا نیکي ښودل او بدي ښودل او دا د خلکو اصلاح کول او خلکو ته هدایت ورکول، دا به په کومه طریقه کوي؟ نو دی له الله دوه څیزونه نازل کړي دي، یو ته قرآن وایي، بل ته د رسول الله مبارک سنت وایي. دا دوه څیزونه دي. نو نن به د دې یو څیز بیان درته وکړم چې هغه د الله کتاب او قرآن دی. په دې قرآن کې ډېر احکامات دي الله نازل کړي دي او موږ باندې دا څیز لازم کړي چې دا به امت ته رسوي. دا کار رسول الله مبارک کړی دی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کم قرآن چې تا ته نازل دی دا ورسوه، هغه ورسوه. او بیا هغه صحابو ته او صحابو خپلو شاګردانو ته، هغې خپلو ته اوس هم الحمدلله د دین عالمان لګیا دي او هغه خلکو ته رسوي. خو زمارونو بیا چې کم قرآن خدای را کړی دی، ګوره زمونږ کم څیز د الله په کم څیز کې به د خدای شکر ادا کړو، غوره امت یې جوړ کړو. کار یې راته ده وسپاره چې دین به رسوی، کار یې راته ده وسپاره چې خلکو ته هدایت ورکړي، کار یې راته ده وسپاره چې خلکو ته قرآن ورسوی، کار یې ده وسپاره چې خلکو ته د پیغمبر مبارک طریقې ورسوی. اوس چې کوم قرآن یې را کړی دی، واه ماشاءالله، په داسې کتاب یو مخلوق ته نه دی ورکړی شوی. داسې قرآن یو مخلوق ته نه دی ورکړی شوی. داسې کتاب موسی علیہ السلام ته تورات ورکړی شو، په تختو لیکلی. په کوم ځای کې ورکړی شو؟ په کوه طور کې، بره په سر کې زه تللی ما هغه ځای لیدلی دی الحمدلله. د ځمکې نه ورته اوه کیلومیټره مزل دی په غر کې، سخت مزل دی، سخته یخني ده په لاره مبره. او په هغه سخته یخنۍ کې حضرت موسی علیه السلام 40 ورځې تېرې کړي دي. په کوم غار کې چې 40 ورځې تېرې کړي دي، هغه غار به الحمدلله ما لیدلی دی. ما سره انیس احمد مودیم را سره، ریدار شام را سره، دا ما لیدلی دی. نو هغې کې الله تورات په تختو لیکلی ورکه او هغې بیا راوړه خپل قوم ته. زبور الله پاک ورکه داود علیه السلام ته، انجیل الله ورکه عیسی علیه السلام ته، او سل صحیفې الله مختلفو پیغمبرانو ته ورکړي دي. لیکن قرآن چې ورکوي پیغمبر مبارک ته څنګه یې ورکوي؟ د قرآن شان ده ته او د قرآن تاریخ ته تبه. دا قرآن شریف الله پاک نه جبریل 3 ځله نازل شوی دی. یو کتاب داسې نشته. یو ځل د الله د ذات نه لوح محفوظ ته نازل شو. قرآن کې الله وی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دویم د الله د ذات نه یا د لوح محفوظ نه د ړومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي، هغې ته نازل شو. یو قرآن شریف غون په لوح محفوظ کې پروت دی، غون پروت دی، دا موږ سره چې څنګه دلته پروت دی. دویم په بیت العزت کې یو کوټه د ړومبي اسمان کې هلته دقسې محفوظ پروت دی. ګوره د قرآن عزت ته د عزت شی خلق په مختلفو ځایونو کې ساتي. کوم چې داسې سړي سره د 200 روپو د چا د لین کار نو هغه څوک لیکیم نه، او چې داسې د 2,000 یې ځان سره یې ولیکي، خو چې د لکونو کاروبار چې نو ځان سره یې 3-4 پټو سټیټ ساتي. دا نه چې رک بشي، دا شی د ده په ذهن کې احتمال د روکېدو هم شته، خو ذهن کې دا شی د ډېر لوی وقعت لري. دقه رنګې قرآن شریف ضایع کېږي نه، ونه یې څوک غلا کولی شي او نه روکېدی شي، خدای د عزت لپاره. او په دریم ځل چې نازل شوی دی د رب العالمین د ذات مبارک نه رسول الله مبارک ده. او په کومه طریقه نازل دی؟ هغه جبریل علیه السلام په خپله د دې بیان کوي، رسول الله مبارک یې بیان کوي. چې کله الله پاک د قرآن د یو صورت یا د څه حصې د نازلولو اراده وکړي، نو اخذت السماء وفي روایت السماوات رجفة شدیدة، ټول اسمانونو کې زلزلې راشي. د قرآن نازلېږي صاحب، څه وړه خبره نه ده. ټولو کې زلزلې راشي، وجړقېږي. فصعق من في السماوات وفي روایت فسجدا. نو علما وایي چې دا اسمانونو کې څومره فرشتي دي، دا ټولې د بېهوشۍ په حالت کې، د پرکالۍ په حاجت کې په سجدو پرېوځي، ټول اسمان وکړبېږي. دلته کوم چې زلزله راشي خلک دلته خو موږ پیسې وهو او بار منډې وهو. پیسې وهل په شریعت کې نشته.
هلکه دا پیسې وړه او دې سره ګناه راځي خدای ته وګوره ګناه دا آسان شی نه شي په دې ورځي ښځه د خاوند لاس نیسي رستو کوي په خپله دې مخکې کېږي او خاوند د ښځې لاس نیسي دواړه یو بل سره په جګړه چې په دروازه زه ستا نه مخکې وځم او ته ما نه مخکې وځئ دغه دی بیا پته ولګي یو ته وایي زه د نه مخکې کېږم کوټه راپرې بل نه مخکې کېږي بل نه مخکې کېږي یو بل نیسي مخکې کېږي د یو بل نه بهر وځي او پیسې جړقوي دا پیسې شړقول منګول په شریعت کې نشته ښه دا منع کوی ټیک د خپل حفاظت لپاره که سړی د کوټې نه وځي نو څه بدیت یې نشته خو په داسې موقعو کې الله ته رجوع پکار ده استغفار ویل پکار دی استغفر الله د ګناه معافي غوښتل پکار دی ذکر پکار دی منځ پکار دی په دې الله خوشحالېږي مصیبت پې ختموي نه موږ پیسې سنډو خدای چې دا پیسې سنډل پکې په کوم کتاب کې دې سره ګناه راځي په پیسو سنډلو که ګناه راځي دی نو زما په خیال چې څوک به بې ګناه نه وپاتې نو به هر کیف دا زلزله چې راشي نو موږ هم هیبت نو فرشتو هم هیبت موږ کوټې نه منډه وو فرشتې منډې نه وایي په سجده پرېوځي نو چې سجده باندې پرېوځي نو جبریل علیه السلام فرمایي وایي د ټولو نه مخکې زه سر راوچت کړم نو د کم صورت یا د کم حصې چې الله د نازلولو اراده کوي نو هغه خپل شان لایقه سره ولولي نو زه زده کم نو زه تعالی راوړم حضور پاک ته فرمایي او هغه اواز یې څنګه د الله اورې د الله خبرې د الله خبرې شته ښه څه بعضې باطل فرقې دي معتزله او جهمیه وغیره هغې یې نه مني او موږ وایو چې الله خبرې کوي خو زمونږ په شان خبرې نه کوي چې څنګه موږ خبرې کوو موږ خو په خپلو خبرو کې شونډو ته او غاښونو ته او تالو ته محتاج یو بې د شونډو نه بې د تالو نه او بغیر د غاښونو نه موږ خبرې نه شو کولی او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته شونډې ته تالو ته مری ته پوزې ته محتاجه نه دی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر الله هغه اولولي هغه حصه د قرآن نو څنګه اوري نو جبریل علیه السلام وایي داسې اورم که سلسلة علی صفوان لکه په یو سپینه پاکه تیږه باندې چې سړی زنځیر راکاږي داسې محسوسو او عایشه بیبي څه فرمایي عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک به داسې محسوسوه که سلسلة الجرس لکه جرس چې ټنګېږي او چې څوک به ورسره خوا کې ناست و هغوی به داسې محسوسوه که دوی نحل لکه د شاتو مچۍ چې بنګېږي شاتو مچۍ چې بنګېږي بولې د الله هغه اواز د هغې نه موږ تعبیر نه شو کولی ګران کار نو جبریل علیه السلام وایي چې الله به هغه صورت ما ته ووې او به فرمایه نو ما به هغه یاد کړ نو رسول الله مبارک نه به یې راوړو نو چې حضور پاک لی راوړو نو څومره ټیم کې به را رسېږي نو د دې ځمکې نه د ړومبي اسمان ته د تیزې سورلی د 500 کالو مزل دی ښه تیزه سورلی اوس هغه تیزه سورلی ده جزم کیدی شي هغه د میزایل هم کیدی شي هغه د رڼا هم کیدی شي هغه الله ته پته ده چې کومه سورلی ده د رڼا رفتار دار شي نه بیا تیز دی د اواز نه هم تیز دی جس چې رواني که نه نو غرار یې مونږ واورو جز لرې لاړ شي نو مونږ ته غرار راورسي لږ ساعت پس رارسي او رڼا څومره زر رارسي نور نه څونه په سکنډونو کې نور رڼا مونږ ته څونه فاصله کې رارسېږي اوس پته نه چې دا کم رفتار دی وره دې ځمکې نه ړومبي اسمانه پورې 500 کاله مزل بیا د ړومبي نه دویم پورې 500 کاله مزل دویم نه دریم پورې دریم نه څلورم څلورم نه پنځم زه ورپسې اوومه پورې د هر اسمان او د بل منځ کې 500 کاله مزل او بیا د اووم اسمان نه د الله عرشه پورې 500 کاله مزل څونه مزل شو یا لیکن جبریل علیہ السلام چې حضور پاک مبارک ته قرآن شریف راوړي نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړ دی جساس په احکام القرآن کې لیکلي دي وی څومره ساعت کې را رسېږي وی قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه لا رپېدلې نه چې زه را رسېدلی دومره الله طاقت دی که یار نور چې هلته راوخېږي ستا سترګه رپېدلې نه چې رڼا را رسېدلې رڼا خو د هغه نور نه نور را روان دی څومره در را رسېږي دا رمیږي مزل خو نه د ماشي مزل خو نه دی او الله په دې قادر دی دا طاقت خدای ورکولی شي او ورکړی دا طاقت رب العالمین ذو قوت الله قرآن شریف کې فرمایي فاستوى ذو مرة فاستوى جبریل علیہ السلام له خدای پاک ډېر مضبوط طاقت ورکړی
ډېر تیز طاقت ولا خدای ورکړی دی روح ورته الله ویلی دی روح یو لطیف شي وي داسې روح نه دی لکه زموږ په وجود کې چې کوم روح دی د روح چېرې چې د جبریل علیه السلام نه روح تعبیر کوي د عیسی علیه السلام نه په روح تعبیر شوی دی نو دا دې کې یو څو حکمتونه دي یو څو وجې دي چې ولې ورته روح ویلی کېږي یو دا وجه ده چې روح ډېر تیز شی دی ډېر سریع شی دی ډېر تیز شی دی په دې ټول عالم کې یو روح دی هر شي کې یو روح شته په انسان کې شته په ونه کې شته په دې ټول عالم او په دې ټولو کائناتو کې یو روح شته په دې اسمان کې یو روح شته په دې ځمکه کې یو روح شته او دا چې کم روح وي په کم ځای کې دا په سکنډونو کې نه سکنډ څه شی دی دا ډېر زر د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي نو جبریل علیه السلام دومره زر را رسېږي هلکه معراج واقع خو زما په خیال انیس احمد درته تېره جمعه څه لږه ډېره بیان کړې ده باقي بیا درته یا زویم یا دې بیا درته وي انشاءالله حضور پاک څونه زر دا سفر کړی دی ځکه نو بعضې څیز زموږ د عقل نه اوچتې زموږ عقل هغې ته نه رسي زموږ عقل ناقص دی ډېر زیات پټینی دی رسول الله مبارک چې روان شو ګوره په لاره یې څونه سفر کړی دی په لاره چې روان شوی دی په براق تللی دی ګوره ښه د امې هانې د کور نه راووته چې راووت پکې په حتویم کې منځ شوی دی په حتویم کې ولا شق صدر کړی دی اپریشن په براق سور شوی دی هغې نه تللی دی په مدینه منوره کې 2 رکاته کړي دي په تور کې 2 رکاته کړي دي بیت الله هم چې عیسی علیه السلام کوم ځای پیدا شوی دی هلته 2 رکاته کړي دي د هغې نه علاوه بیا تللی بیت المقدس ته هلته ټولو پیغمبرانو ته 2 رکاته منځ کړی دی هلته تقریرونه شوي دي آدم علیه السلام تقریر کړی دی نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام رسول الله مبارک هغه ځای نه بیا تللی لومبي اسمان ته هلته بیا فرشتو سره سلام کلام شوی دی بیا پیغمبرانو سره ملاقات په دویم کې بیا بل پیغمبرانو سره ملاقات فرشتو سره سلام کلام مرحبا بیا دریم کې پیغمبرانو سره سلام خبرې اترې زه څلورم کې پنځم شپږم اووم انبیاو سره هر اسمان کې بعضې پیغمبرانو سره ستړي مشي هم شوي دي خبرې هم شوي دي او د دروازې د اسمان سره هم خبرې شوي دي او بیا تللی دی الله سره الله ورته منځونه ورکړي دي بیا راغلی دی موسی علیه السلام ته بیا بره تللی دی بیا زه 50 نه 50 منځونه راغلي دي بیا جنتونه لیدلي دي بیا دوزخونه لیدلي دي هلکه واپس بیا راغلی دی اوس به دا په څونه وخت کې کېږي عقل خدا وایي چې دا د مزل د میاشتو نه دا د کلونو سفر دی چې تیزم شي لیکن رسول الله صلی الله سیوطي په دغه کې لیکلي دي په خصائص کبرا کې چې حضور پاک مبارک د کمې بسترې نه پاسېدلی و چې واپس راغی بستر هغسې ګرمه وه او چې کم وته زنځیر وه کړی والا زنځیر زنځیر چې راښکته کې غړقي نو هلکه څونه زر دا زنځیر قلاریږي یو سیکنډ کې قلار شي که نه خو درونې وزنداري چې تی را ځوړل کې داسې وړقېږي زر ودرېږي رسول الله مبارک چې واپس راغی هغه زنځیر هغسې ړقېدل او درېدلی نو اوس ورسره څه کې دا د خدای قدرت ته زموږ عقل نه رسي دا نه چې د عقل خلاف دی خو عقل نه رسېږي او زه به مثال درکړم یو میږی دی او په دا جومات کې یا ستا په کور کې ګرځي دې میږي ته ستا دا کور ټوله دنیا ښکاري که تا دې میږي ته وایي چې سعودي عرب هم پکې شته امریکا هم پکې شته لندن هم پکې شته او که دا دې میږي ته لا ووایې چې یاره سعودي ته موږ په 3 غنټې 3 نیمه غنټې کې 15 غنټې کې رسېږو به دا خپې داسې اوچتې کې در پورې به خو خاندي نه ته خدای دې بې خو باسه امریکا څه ته وایي ما ته خو دغه امریکا او دا لندن دی دا یو کور کې ټول عمر وګرځېدم نو خو ما دریاب ولیده نه مې غر ولیده نه مې ځنګل ولیده نه امریکا دا څه پاګلې او په 4-5 غنټو کې دا په زرګونو میلو مزل خدای ته وګوره مونږ خو هغه دیوال نه شروع شو هغه بل دیوال ته چې رسو میاشت پکې لګي ته څه ګړې وړې رښتیا ووایه د دنیا دا دومره نظام او دا عجایبات به میږي ومني سوال نه پیدا کېږي دا میږي کوم ځای نه مني دا مچ مني دا ماشه مني نه مني ولې ځکه د هغې پویه د هغې مناسب کوتا ده دې ته نه رسېږي دقه رنګې زموږ پویه موږ د میږو د مشانو په شکل یو ډېره کوتا ده د خدای د کائناتو ته نه رسېږي د الله خو ډېر وسیع کائنات دی الله له چې کوم قدرت او طاقت دی قسم په خدای دې ته د چا عقل نه رسېږي هسې تاسو ته یو خبره کوم کومه کارخانه چې د اتی په وجود کې ده اقا کارخانه خدای پاک د ماشي په وجود کې مرازه کړي دا څه ده کنه
بلکې ماشې پې لږ د پاسه دی ولې اتې الوتې نه شي او ماشې الوځي اتیم خپې خوځوي ماشې هم خپې خوځوي اتیم خوراک کوي ماشې هم خوراک کوي اتیم خوراک ازموي ماشې هم خوراک ازموي اتیم خړتم لري ماشې هم لري د اتی خړتم خښېدی نه شي او د ماشې خړتم چې په سرمن کې وردن نه کړي نو څومره یې ورغیب کړي پکې ځکه نه اتی خړتم خښېدی شي نه په تیار اوبو به کېدی نو اوبه به راکاږي دی چې په سرمن کې دی خړتم نو کم ځای ته رسېږي اتیم اواز کوي او ماشې هم درته بنګار کوي ماشې ته زیات شو او اتی پر نشي والې ماشې پر وي دغه کلمې د اتیم شته او دغه کلمې او دغه معده دغه د خوراک د ازمولو ځای دا ټول په دې ماشي کې م دی او په اتي کې م شته اتیم سر لري ماشې م لري اتیم سترګې لري ماشې م لري اتیم مازغه لري ماشې م لري اتیم کلمې لري ماشې م لري اتیم خپې لري ام لري ځه اوس وایه کومه کارخانه چې د اتی په وجود کې دا غونډه کارخانه الله په چا کې بنده کړې ده وایه په ماشي کې آها داسې قدرت دا غونډه یې پکې بنده لکه ماشي له پې دوه څیزونه نور دي خړتمې سورې کول هم کوي ماشي له پې دا بل هم دی چې په وزرو الوتل هم کوي داسې ذات داسې طاقت داسې قدرت قسم په خدای که د چا پیدا شي ته د الله د کائناتو ته وګوره نو حیران به شي د خپل ځان ته وګوره وفي انفسکم افلا تبصرون ځان ته وګوره ستا نظر نه دی چې تاسو سوچ نه کوئ فکر نه کوئ خورې په یو خوله باندې وځي په دوه خولې په یو خوره وځي په دوه ګنده شي یو خوځي بل ګندرې بل خوځي پاک دی خدای په وجود کې در نه پاتې کړي د خدای الله طاقت دی صاحب دغه حضور پاک مبارک چې کله واپس راغی ړومبې والا خبیث ابوجهل په مخه ورغی نو هغه خو به ملنډې کول ټوکې به یې کولې نن پکې څه نوې څه دي لیدلي دي که دې نه دي لیدلي ویاو څه نوې در سره شته ویاو وی څه نوې دي در سره وی بېګا خدای پاک بیت المقدس ته بوتلی د اسمان ذکر یې وتلو نه کړ او ټولو پیغمبرانو ته مې دوه رکاته لمونځ کړی دی ابوجهل وی خلکو مخکې به ووایي کلکولی پې دا خبره چې دا خو د نه منلو خبره ده لږ ساعت کې څنګه دی او به بیا د خلکو مخکې بلکل یې وی خلک یې ورته راغونډ کړل چې راغونډ یې کړل ابوبکر صدیق له په مخه ورغی ابوجهل وی راشه هغه ملګري خو دې وایي چې زه بیت المقدس ته تللی یم لږ ساعت کې واپس راغلی مړه په قلار کې نه بیت المقدس که دې وایي چې زه اسمانونو ته تللی یم او بیا راغلی یم قسم به خدای بیا یم منم هغه چې د دروغ نه دي ویلي رښتیا وي ایمان ګورې دې ته وایي زما وروڼو دا ذهن کې واچوئ چې الله قرآن کې وایي پیغمبر مبارک وایي چې دا شی شته عقل به نه جنګو مونږ به وایو بلکل شته دا شی نشته عقل به نه جنګو مونږ به وایو بلکل نشته بعضې خلک پکې دا روزي که نه بعضې دا ګنده ښځې چې ورسره وتې دي یو سړي له وایي څلور ښځې دي یو سړي له څلور ښځې جایز دي نو د یو ښځې له څلور خاوندان ولې نه دي جایز خدای دې بېخو بس لنډ خبره دا د قرآن منې که نه منې بس ما ته دوه خبرې راکا که نه منې بیا جواب در کوم که منې بیا جواب در کوم که منې قرآن چې قرآن بلکل منم بس قرآن ویلی دي د سړي دپاره څلور ښځې جایز دي زیاتې نه او چې انصاف نشي کولی یوه ده او قرآن وایي چې ښځې له یو میړه دی د نکاح پشتوګه دویم نشته ختم که دا لومبې طلاق ورکړي وعدت تېر شي بیا بل کولی شي بس خدای قرآن ویلی دی کې څه دي لنډ جواب نکاح خو ظلم دی وی دا ښځې وایي ظلم دی او مسلمان یې که کافره بس لنډ جواب لنډ تپوس کوه نن سبا په دې سوشل میډیا بعضې دا میډیا انکران هم خطرناک دي دا ښځې راولي او دې خو ورته مولیان کینی او مفتیان کینی او دا ښځې ورته وایي دا خو نکاح نشته او ظلم دی او دا خو په شریعت کې دا ظلم او دا خو یو میراث د ښځې دا نیم ولې دی او دا لکه خدای ته وګوره وطن د مسلمان میډیا ته مسلمان او ملک اسلام ناس مسلمانان بس د دې خو ډېر لنډ او سوچه جواب دی چې دا کومه ښځه دا سوالونه کوي چې زما په میراث کې څه کمه ده دا سوال کوي چې د ښځ خاوند زما د پاسه دی دا سوال کوي چې ما له یو میړه دی دا دې ښځې ته ووایه چې ته مسلمان یې که ته کافر یې بس یو ټکي جواب دی که دا وایي چې زه کافر یم بیا جواب موږ سره شته که دا وایي زه مسلمان یم نو مسلمان هغې ته وایي چې د خدای او د رسول خبره به مني دا خبرې چا کړې دي الله او د هغه رسول بس خبره خلاص الله وایي څه وایي چې یو سړی څلور ښځې کولی شي انصاف نشي کولی یو به کوي
او چې داسې شته چې هغه بشیر جان په شان یو په سترګو نه بشیر جان نه تپوس وکړه څلور ښځې اسلام وایي هغه وایي خدای دې بې خو باسي زموږ خو پکې یو دي دا را څلور یاد دی بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله دا قرآن منې که او حدیث منې که نه زموږ دا ایمان دی ښه چې څه الله په قرآن کې ویلي دي زموږ په ټولو ایمان دی بس دې کې زموږ دویمه نشته دې باندې اعتراض چې څوک هم کوي دا اسلام نه بار دی بیا په قرآن ته اعتراض کې نو ما دا ویلي تاسو ته بیا ما غالبا ویلي یم دا یو سړي څلور کې ښځې وي او بچی یې پیدا شي مور او پلار یې معلوم یې که نه چې کم سړی دی د هغه پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکا دی او څلور یې ښځې دي نو مور یې معلومه ده یوې ښځې د بلې مې پلار معلوم دی مې مور معلوم ده نمبر 1 نمبر 2 څه شو نمبر 2 میراث یې معلوم دی مور نه به مړي یا پلار نه به مړي نمبر 3 نسب یې معلوم دی دغه مور ده دغه پلار دی پلار نسب ثابت شو کفالات سے ثابت دی لیکن که چرته یوه ښځه او څلور یې مړونه دي نو مور خو یې معلومه ده چې بچی ته پیدا شي نو پلار به یې څوک وي دا که جواب پلار یې څوک شو میراث به چا نه وړي نسب به یې د چا نه ثابتېږي هلته خو پلاران څلور دي هلته ښځې سره خو نزدېکت څلور وکړه بیا به ورسره څه کوې دا خو د خدای قانون د فطرت فطري قانون ته وګوره قصه به د خلاصه شي هسې نامناسبه ده چې دی درته یو بوټی داسې د جومات کې دا وینا ماته لږه مناسبه نه ښکاري خو هسې اشاره به درله درکړمه په کور کې چې خلک چرګان ساتي نو چرګې ډېرې وي که چرګ ډېر تاسو نه تپوس کوم چرګې ډېرې چرګ پکې یوي که دا داسې هم لیدلي چې چرګان لس دي او چرګه یوه ده نه چرګې لس 12 او چرګ یوې په ګډانو کې نران ډېري کې ښځې ډېرې یو ګډې په اوښانو کې یو اوښ دی او باقي ټولې اوښانې دي خدای ته وګورئ نو دا خو د خدای قانون او فطرت دی چې ښځې ډېرې دي او سړی یو دی یو چرګ په دا کور کې 50 چرګې سنبالئ خبره خلاصه نو نور مې ولې غږوئ نو خلاصه دا ده چې دا فطري قانون دی چې سړی کمی او ښځې به ډېرې نو یو سړي په سر څلور ښځې شوې او دا به راته لا پته ولګي د قیامت نه مخکې رسول الله مبارک فرمایي د قیامت نه مخکې به د یو سړي په سر 50 ښځې پیداوار د ښځو به دونه ډېرې څه به یې خویندې وي څه به یې میندې وي څه به یې لوڼه وي څه به یې جینکۍ به زیاتې وي اوس وګورئ که نه پیداوار د سړو زیات دی که د ښځو زیات دی خورئ دا پارامي چرګان وخورئ په ارامي چرګان هم وخورئ دا ګرمې مسالې هم خورئ او دا غټې روجې هم خورئ شنه غریانو نو بس پته به راته لګي چې سړي زیات پیدا کېږي او که جینکۍ زیاتې پیدا کېږي دا بس قانون دی د دی چې دا دومره قانون 50 ښځې وي او یو سړی وي نو ته به څو سړو سره به یو ښځه واده کوي او شریعت د ښځې دپاره چې کوم شی مقرر کړی دی و یاره مونږ سره خو دا ظلم کېږي د سړي دپاره 2 حصې دی او د ښځې یو للذکر مثل حظ الانثیین دا ولې دا خو زیاتې نه دی سړي ته ډبل حصه میلاویږي زوی ته او لور ته سنګل حصه میلاویږي دا زیاتې نه دی نه دا زیاتې نه دی دا د خدای قرآن ویلی دی ته د خدای قرآن ته زیاتې ویلی شي جواب راکړه بیا خو دا معنا شو چې الله نه پوهېږي قرآن خو الله نازل کړی دی بیا خو دا معنا شو چې الله بېانصافي کړې ده عیاذا بالله نو الله خو بېانصافي نه کوي دا خو د خدای قرآن ویلی دی یار که مسلمان یې د خدای قرآن ومانه بس خبرې کې دویمه مه کوه ظالمه سوشل میډیا والا تم د اعلان کوم چې د خدای خاطر وکړه کې باسونه مه کوئ د خدای قرآن حکم دی آیت دی پکې که غیر مسلمي نو بیا ورته یو ټکې وایم بیا خو زما عقل وایي د ښځې ټوله ذمهداري په چا ده وایه په سړي چې پلار کره ده نو څوک د ډوډۍ او د جامې او د کالو د هر څه ذموار یې څوک دی پلار دی یا ورور دی چې پلار کوي او چې کله واده شوه بیا ذمواري د چا په سر ده د خاوند په سر ټوله ذمهداري د خاوند په سر ده ډوډۍ وله خاوند جامه خاوند پیزار خاوند دارو خاوند ډاکټر خاوند پلار کرزي موټر ولا خاوند راولي غم خادي کوي هغه کې ټول تنظیم ورته خاوند کوي کور ورته خاوند جوړ کړی دی قالین ورته خاوند راوړی دی بستر ولا خاوند مالوج خاوند برستن خاوند تبیو شو د خاوند دا په کور کې ناس تر مزه کوي بالغ ته ډړه والده نور څه کوي نو چې ارس بوج دی په واده نه مخکې په پلار او پرور دی او د واده نه پس ټول بوج په چا دی په خاوند دی او که خاوند دینی په زوی دی او مهر هم درته میلاو شو د خاوند د طرف نه خاوند له مهر هم درکړ او د پلار د کور هم د سره 2 ټکه سامان در جهیز هم درته میلاو شو او کالی دې په غاړه کې شلنګېږي را شلنګېږي نو تاله د میراث د حصې څه ضرورت دی چې ته لا وایې ماله د سړي برابر حصه راکړه ته پیسه کوې
سړي برابر پیسه باندې تا ته د خاوند نه عیسه میلاو شوه یوه تا ته د پلار نه عیسه میلاویږي تا ته د رور نه میلاویږي تا ته د زوی نه میلاویږي عیسه نو ته نور څه غواړې ذمه داري نشته اوس خاوند نه که ډبل وکوي هغه خپله خرچه هم کوي په ټایم کوي هغه د بچو خرچه هم کوي خاوند په تا د بچو ذمه داري نشته په شریعت کې که شریعت باندې ټوله ذمه داري د بچو د نوسو ټوله د بچو د لوڼو دا په سړي باندې نو هغه له زیاته پیسه چې څوک ذمه داري وي هغه له زیاته پیسه نه راپکا او کور یې تاله جوړ کړی دی که په کور کې ښه مزېدار اوسېږې ته خاوند نه کور جوړی که تاله جوړ کړی تا وله کالي اخیستې که تاله اخلي نو ټوله ذمه داري په سړي د نو حصه به ډبل دي دا شریعت ده نه دا خدای او دا رسول هلکه ته خدای پاک زمارو یو خبره ذهن کې واچوې ګور یو خبره الله به سره په ګناهونو کې ګزارو کې چې توبه او توبه سي او که د خدای احکاماتو په او د پیغمبر سنتو پسې او قرآن پورې د خنده وکړه نو تباه و برباد به ګرځې غرق به ګرځې الله ځان سره سمې نه مني د الله د حکم لاندې به ګرځې سر به نوچتې د خدای د حکم مقابله به نه کوې د قرآن مقابله به نه کوې تباه و برباد به ګرځې نو دا پکې دا ښځې ورسره دي قسم قسم نخرې کله وایي دا نکاح پکې څه ته وایي کله وایي دا یو کله بله پکې بله نخره به پکې راوباسي او پکې دا نخره راوباسي چې په کور کې په موږ باندې سړي ظلمونه کوي نه کوي شریعت خو وایي ظلم به نه کوي ښځې سره الرجال قوامون علی النساء سړی حاکم ګرځولی په ښځو باندې شریعت قرآن ګرځولی دی قرآن منې او که قرآن نه منې ته ستا ته څه بلې بهر کې زما رونو د خبرې خلاصه زما څه ده چې موږ به څه چل کوو وایه چې الله او رسول څه وایي قرآن او سنت بس هغې کې به دویمه نه کوو موږ ټول منو ښه هغې کې به دویمه نه کوو نو حضرت ابوبکر صدیق ورته څه وایي ابو جهل ته وایي دا خو لا بیت المقدس دی که هغه وایي چې زه اسمان ته م ختلی ما دا منم نو خبره ښکاره شک په پکې نه کې نو جبریل علیه السلام چې دا قرآن راوړي د رسول الله پاک نه نو څومره سات کې را رسېږي د سترګې د رب نمظر بس نو بیا چې حضور پاک ته تپوس کوي ته چې دا قرآن راوړې نو ته یوازې راوړې که ملګري در سره وی ما سره اویا زره فرشتې ملګري وي او هغې اویو کې هر یو سره اویا زره ملګري په دومره لوی جلوس د فرشتو کې خو جبریل علیه السلام قرآن راوړي حضور پاک مبارک اوس هم د قرآن عظمت ولیده که او بیا چې حضور پاک مبارک ته قرآن اورئ واه واه د پیغمبر مبارک څه کیفیت دی د پیغمبر مبارک کیفیت دا دی چې عایشه صدیقه فرمایي لقد رأیته فی اليوم الشدید البرد ينزل عليه الوحي في اليوم الشدید البرد فيفصم عنه وی سخته یخنۍ کې مې حضور پاک لیدی دی لکه جنوري او دسمبر په سخته یخنۍ کې چې کله وحی نازله شوې ده او وحی ته بیا تلې ده نو ان جبینه لا یتفسد عرقا وی د تندي مبارکو نه به د خولو داسې قطار لاندې روان دا د قرآن زور او زید ابن ثابت رضی الله عنه د قرآن شریف کاتب دی د وحی هغه وایي یو ځل د حضور پاک دارون مبارک زما درون د پاسه پروتو او وحی نازله شوه وی کادت فخذي ان تردوا وی قریب و چې زما دارون دې ټوکړې کړې وې مات کړې وې او په کوم سارو چې به حضور پاک سورو ابه ټینګېدی نه شو ابه کېناست یو قصوه اوښه چې ونه هغه به نه کېناسته باقي به کېناسته او د رسول الله مبارک سترګې مبارکې به راوپړسېدې رګونه به یې سره شو مخ به یې تک سور شو او غټې غټې ساګانې به اغېښتې دا قرآن دا په دومره عجیبه انداز د دواړو جهادو مبارک سردار ته نازل شوی دی لومبې چې به کله نازلېده هغې به ورسره شونډې مبارکې لقولې چې ير مې نشي الله آیت نازل کړه لا تحرک به لسانک لتعجل به تلوان مه کوه شونډې مبارکې بړه کوه ان علینا جمعه وقرآنه دا قرآن به ستاسې نه کې زه جمع کوم ستا په ژبه به امت ته زه لولم فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه جبریل درته لولي نو ته ورته خاموش شه دې قرآن ته او بیا به قوم امت ته بیانول او د هغې په معنا پویول الله وایي دا زما ذمهداري ده نو چې جبریل علیه السلام به قرآن اورو رسول الله مبارک به سر مبارک ښکته کړ نو چې جبریل به قرآن ختم کړ نو سر به اوچت کړ ورته به یاد قرآن شریف بیا صحابو ته به وی هغې به یادو قرآن شریف تقریبا اکثر صحابه د قرآن شریف حافظانو پوره او صحابو به ځان سره لیکه هم دا قرآن شریف او رسول الله مبارک ته حضرت جبریل علیه السلام راته
او په هر رمضان کې به ورسره دور کاو او په اخیری رمضان چې حضور پاک وفات کېږي 2 ځله دور کړی دا د قرآن عزت ورته یاد دی حضور پاک ته خو بیا ورسره دور کوي او په کومه شپه کې چې الله قرآن نازل کړی دی انا انزلناه فی لیلة القدر نوم ولا خدای د قدر او د عظمت شپه نوم ایښودی دی او د هغه شپې څونه برکت دی په هغه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او په هغه شپه کې جبریل علیه السلام او فرشتې راکوزېږي دا کومه شپه چې په کومه شپه کې الله قرآن شریف د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل کړی دی د قرآن دومره لوی عظمت او برکت بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې دا قرآن را جمع شو یا ټولو ته لیکلی پروتو دا نه ځان نه لیکلی شوی دا هغه لیکلو نه یې راغونډ که ویې لیکه او بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې په لغت قریشي 7 قرآن شریفونه ولیکلی شو یو یې ولېږه کوفې ته یو بصرې ته یو مکه کې یو مدینه کې یو بحرین ته یو یمن ته او یو شام ته د 7 قرآن شریفونه اوس هم یو قرآن شریف د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه قرآن شریف چې د هغه د لاس لیکلی شوی دی ما په ازبکستان کې په تاشقند کې ولیده ازبکستان تاشقند کې پروت دی چې هغه کوم ولیکلی شوي بیا وروستو خلکو تاشقند ته نور به هم چېرته پراته دي لیکن زما وروڼو مونږ ته دومره عظیم قرآن خدای نازل کړو چې زمونږ دپاره د هدایت دوی ذریعه ده خو ګورې زما وروڼو خفه کېږئ ما مونږ قرآن حق ادا نه کړ د قرآن یو حق د هغې تلاوت دی تلاوت نن څومره چې دا کشرانه لکه نیمه خفه کېږي ټول په فیسبوک او په موبایل کې اخته دي او د قرآن تلاوت نشته ما سره به تاسو نن ټول به عهد کوئ انشاءالله العزیز چې دروازې به لږ تلاوت خامخا کوئ لږ کوئ سپاره نیمه کوئ نیمه نی ربعه کوئ یو رکوع کوئ خو دروازې به لږ تلاوت کوئ انشاءالله ښه کوئ به که نه انشاءالله او چې چاته قرآن یاد نه دی نو په ناظره اوس هم قرآن زده کولی شي کښېنئ خو استاد جي سره او قرآن شریف پې په ناظره شروع کړه قسم د بوډاګانو کسانو په بوډاوالي کې شروع کړی دی خدای پاک ورته قرآن زده کړی دی او چې نه نو قول دا ګوره ظفر لاله ته وګوره په بوډاوالي کې قرآن شریف زده کړو که خیر انشاءالله او خیرات ته نه دی کړی ها وبې کې کنه نو دا د خدای پاک په د فضل دی په د خدای کرم نو زده کې اوس نه شروع چې نه سوره اخلاص قل هو صورت خو ټولو ته یاد دی که دا وایه که صورت فاتحه الحمد شریف خو ټولو ته یاد دی که نه دا وایه که دا قرآن شو او حفظ وکړئ د قرآن شریف حفظ هم خپلو بچو باندې وکړئ حفظ ښه دا واړه چې دا حافظ دا ګوره چې حفظ وکړي د قرآن دې سره دماغ هم مضبوطېږي دی به بیا لګي تلاوت به کوي حفظ وکړي بچیو او علم وکړي د قرآن شریف ترجمې د قرآن شریف درسونو ته کښېنئ او درسونه یې زده کړئ د قرآن شریف نو ټول به انشاءالله العزیز د قرآن څه ناڅه تلاوت کوو ښه ګوره چې څوک د قرآن شریف تلاوت کوي نو داسې شو لکه چې د سره خدای پاک خبرې کوي قرآن خو د الله کلام دی لکه چې رب العالمین لګیا دی او د سره د ده په ژبه د سره لکه لفظ ویم لکه چې د ده په ژبه د سره رب العالمین خبرې کوي انشاءالله او په کم کور کې چې د قرآن شریف تلاوت کېږي دغه کور نه شیطان نه ټینګېږي تښتي او په کم کور کې چې سورې بقرې تلاوت بیا بالخصوص کېږي نو شیطان نه ټینګېږي تښتي او سار سورې یاسین شریف لولې ټول حاجتونه به هم خدای پوره کوي او ماښام ماسخوتن سورت واقعه وایې خدای به هم د فقر نه ساتي انشاءالله او سورت فاتحه الحمد شریف ځان له مستقل وظیفه کې مستقل د ډېرو مرضونو بیمارونو به خدای پاک خلاص ساتي انشاءالله العزیز او اخیری څلور قل چې پکې راځي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا لازما ماسخوتن چې سملی دا وایې په ځان چوف کوئ تاسو ته شیطان او پیریان او کوډو جادوګرو نه به هم خدای په امن و امان کې ساتي انشاءالله هېڅ دغه باندې نو دا د قرآن شریف متعلق یو څو خبرې مې درته عرض کړې او تلاوت به کوو ښه کوو به که نه انشاءالله العزیز څوک هم چې زما دا بیان اوري او لرې لرې ځای پورې اوري نو هغې ټولو ته هم دا زما در اپیل دی چې تاسو د قرآن شریف تلاوت کوئ لږ کوئ خامخا کوئ کم کور کې چې قرآن لوستلی کېږي په هغه کور به د خدای عذاب نه راځي په هغې به د خدای د طرف نه قهر او عذاب به نه راځي او دا دویمه خبره د سنتو د حضور پاک متعلق انشاءالله کوم